اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت وشپیتمه برخه. په تیره برخه کې مو د بني مستلق د غزا بیان تر دې ځای رسولی و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته د ابی د زوی منافق هغه ناوړه او بدې خبرې ورسېدلې. نو رسول صلی الله علیه وسلم لشکر په بارېدلو امر کوي. اوس نو لشکر تک کوي، مګر بیا هم هغه د ابی د زوی خبر کرار په مسلمانانو کې نشریدی، او رسول صلی الله علیه وسلم د دې لپاره چې په خلکو کې فتنه نشي جوړه امر یې وکړي چې تک ته دوام ورکړي. دغه ورځ ټوله تر ماښامه پورې تک کوي، بې له لمانځه بل د هیڅ دپاره نه درېږي. شپه یې هم تر سهاره په تک باندې تېره کړه. په دغه سبا ورځ هم پسې رهیدي تر څو چې لمر ډېر په عذاب کړ. نو رسول صلی الله علیه وسلم د لشکر په اړولو باندې امر وکړي چې اوس نو د استراحت دپاره واړوي. خلک مځکې ته لا نه ول رسېدلي چې د ډېرې ستړیا په سبب باندې بیده شول، او رسول صلی الله علیه وسلم دا کار د دې لپاره وکړي چې خلک د ستړیا او د خوب په سبب خبرو کولو ته نشي فارغه. اوس چې د ابی زوی منافق په دې خبر شو چې زید ابن ارقم و رسول صلی الله علیه وسلم ته د خبرې رسولې دي، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په الله سره قسمونه یادوي چې دغه خبرې چې چا تا ته کړي دي ما هیڅ کله هغه نه دي کړي. او ځینې انصار چې هلته حاضر ول هغه هم وویل یا رسول الله، شاید چې دغه هلک په خبرو کې خطا وتلی وي او هغه خبرې یې نه وي درته کړي کومې چې عبدالله ابن ابی تا ته کړي دي، یعنې ممکن چې دغه زید ابن ارقم درواغ درته ویلی وي. رسول صلی الله علیه وسلم هم د منافق عبدالله خبرې او قسمونه ومنل. زید ابن ارقم رضی الله عنه وایي زه دونه غمجن سوم چې دغه په مثل هیڅ وخت نه وم غمجن سوی، ځکه د مسلمانانو په مابینځ کې په درواغجن سره معرفي او مشهوره سوم. نو وایي د خپل ځان ځای سره او د خپل خیمې څخه نه راوتم، ډېر شرمېدم تر څو چې الله جل جلاله د المنافقون سورت نازل کړي او په هغه کې په ډېر آیاتو باندې دغه د منافقانو رسوایي ښکاره کړه چې الله جل جلاله د سورت منافقین په 9 نمبر او 8 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. دغه منافقان هغه کسان دي چې خپل ملګرو ته وایي نفقه او خپل مالونه هغه کسانو ته مور کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دي، یعنی هغه غریب مهاجرین هغه ته شی مو ورکوي. دا د دې لپاره چې دغه د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری سره متفرق سي او سره وپاشل سي، ایوي او بل خواته ولاړ سي. مګر الله جل جلاله په فرمایي: ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. خود اسمانو او مځکې خزانه خاص الله لري دي، مګر منافقان د الله پر رضاقیت باندې نه پوهیږي. دغه احمقان او ناپوه منافقان په دې هم نه پوهیږي چې د ټولو خزانو که په مځکې کې او که په اسمانو کې وي د الله جل جلاله په واک او په اختیار کې دي، او الله جل جلاله یې مالک دی، رزاق او رازق دی جل جلاله دی. دا چې هر څوک مال لري هغه ته الله جل جلاله ورکړی دی، خو غریبان هم وجنې دي پرېږي. او بیا الله جل جلاله فرمایي: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. منافقان وایي که چیرې موږ بیرته مدینې منورې ته ولاړ شو نو خامخا به هغه ډېر عزتمن خلک چې کافران او منافقان دي د دوی په قول باندې دا ډېر خوار او ذلیله خلک چې مؤمنان او مهاجرین دي د مدینې څخه به وباسي. مګر الله جل جلاله فرمایي: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. یعنی عزت خاص الله لري او رسول الله لري او مؤمنان لري، مگر منافقان د رب العزت په عزت نه پوهیږي. زید ابن ارقم رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم ماته یو څوک راولېږي، زه چې ورلم دغه آیاتونه یې راته تلاوت کړل او وی فرمایل الله جل جلاله ستا تصدیق وکړي. او رسول صلی الله علیه وسلم د نور مسلمانانو په حضور د زید ابن ارقم غوږ ونیوي او وی ویل دا هغه څوک دی چې الله جل جلاله د غوږ او د اوریدلو خبرې د هغه تصدیق وکوي.
یعنی دی دروغ نه وایي، رب جل جلاله یې تصدیق وکړي. دغه خبر عبد الله ابن ابي ته ورسېدی. دغه رئیس المنافقین د ابي زوی یو زوی درلودی چې د هغه نوم هم عبد الله و. دغه عبد الله چې د منافق عبد الله زوی و، دا زوی ډیر صالح او صادق مسلمان و او د رسول صلی الله علیه وسلم د جلیل القدر اصحاب څخه و، بلکې د هغو کسانو څخه هم و چې وحی لیکلی. دی رضی د پلار د ټولو کارو څخه بری او بیزاره و. دغه عبد الله چې په دغه واقعه خبر سو، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او وی فرمایل: یا رسول الله، زه خبر سوم چې تا زما د پلار د وژلو اراده کړې ده. که تا د دې کار اراده کړې وي نو پر ما امر وکړه، په والله سر مې درته راوړه. زه پر دې بیریږم چې ته به بې له ما په بل څوک په دې کار باندې امر کې، او بیا به ما نفس او شیطان نه پرېږدي چې د پلار قاتل مې په خلکو کې ګرځي او ژوندی پاتې وي، او بیا به زما څخه هغه د پلار قاتل ووژل سي، نو به مې مسلمان د کافر په عوض او په بدل کې وژلی وي او اور ته به داخل سم. نو که ته غواړې چې دی ووژنې، نو د ده په وژلو سره ما امر کړه. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل: یا وژنه مې نه، بلکې نرمي او مهرباني ورسره کوم، تر څو پورې چې زموږ سره پاتې وي ښه ملګرتیا ورسره کوم. او بیا دغه عبدالله د خپل منافق پلار عبدالله ابن ابي په لار کې ودرېدی او د هغه پر ځیګر یې توره ورکښېښوله. ول والله وژنم دې، ته به مدینې ته نه سې راڅخه داخل، او نه به دې مدینې ته پرېږدم تر څو چې رسول صلی الله علیه وسلم اجازه نه وي درته کړې، او دا اقرار ونه کړې چې ته ذلیل او محمد صلی الله علیه وسلم عزیز او عزتمند دی. کله چې منافق عبد الله ولیدل چې زوی جدي دی، دغه خبرې په رښتیا کوي او د ده د وژلو قصد یې کړی دی، نو ځای پر ځای ودرېدی او حرکت نه کوي. څو رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې عبد الله خپل پلار نه پرېږدي چې ستا بې اجازې دې مدینې شریفې ته ولاړ سي. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم حال ورولېږئ چې ما عبدالله ابن ابي ته اجازه کړې ده چې مدینې منورې ته داخل سي. د رسول صلی الله علیه وسلم د دغه امر او اجازې په سبب عبدالله خپل منافق پلار عبدالله ابن ابي پرېښوی چې د مدینې منورې طرف ته د لشکر سره رهي سي. او دغه خبر په ټول لشکر کې نشر سو چې منافق عبدالله ابن ابي دغسې ویلي وو، او بیا خپل زوی نه پرېښوی چې مدینې منورې ته داخل سي. نو خود د دغه منافق حقد او حسد، عناد او عداوت نور هم زیات شو چې د هغه په سبب یو بل خطرناک واقعه او حادثه په وجود راوړه چې هغه د افک یا د لوی درواغو خطرناک واقعه ده. د افک واقعه چې عبدالله ابن ابي بن سلول مؤسس او جوړونکی دی په داسې ډول سره و. د رسول صلی الله علیه وسلم دا عادت وو چې کله به په سفر تلی او غوښتل به چې په دغه سفر کې د خپل ازواج او مطهرات څخه یو څوک ورسره بوزي، نو به د هغو په مابينځ کې قرعه کشي وکوله، او د امهات المؤمنین څخه چې به د هر چا نوم راوختی هغه زوجه به ورسره بیوله. د بني مستلق په غزا کې د حضرت عائشه رضی الله عنها قرعه کشي وسوله، او د قرعه کشي په اساس باندې د دې نوم راووتی. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم او په دغه وخت کې د الله جل جلاله له طرفه د مسلمانانو ښځو دپاره په حجاب سره امر هم نازل شوی. نو په دغه سفر کې عائشه صدیقه رضی الله عنها په یو کجاوه کې و چې دا رضی الله عنها به په هغه کې کښېنستله، او بیا به هغه کجاوه پر اوښ باندې کښېښول شوه. پر کجاوه به پردې ځړېدلې، دا به نه معلومېدله چې په کجاوه کې څوک ستا که یا. او د دغه کجاوې دپاره معذب نفر ول چې د لښکر د اړولو په وخت کې به یې کجاوه کښته کوله، او د لښکر د باریدلو په وخت کې به کجاوه پر اوښ باروله. بیا به اوښ د قافلې سره روان شو. کله چې دغه عبدالله ابن ابي رئیس المنافقین د هغه خپلو خبرو په واسطه ذلیل او شرمنده سو، نور هم حسد او عناد زیات سو. د الله جل جلاله قدرت ته د عبدالله منافق تر ذلیل کېدلو وروسته چې بیا قافلې نږدې و مدینې منورې ته واړول، حضرت عائشه رضی الله عنها کجاوه هم راکښته سوه، او بیا د قافلې تر باریدلو د مخه حضرت عائشه رضی الله عنها د اوداسه د ضرورت لپاره د لشکره څخه څه لرې ولاړه. البته دا داسې ځای ته ولاړه چې د لشکره څخه ډیر ګوښه و چې نه هغه ځای د لشکر خلکو لیدی او نه د هغه ځای څخه لشکر لیدل کېدی. نو تر ضرورت وروسته بیرته د لشکر ځای ته رااله، خو دلته چې وکتل هغه د غاړې امیل یې نه و، هغه د اوداسه پر ځای شکېدلی و. نو دا رضی الله عنها بیرته و هغه ځای ته ورله چې هغه ورک سوی امیل پیدا کړي. دغه امیل د جزع الظفار څخه جوړ سوی و. جزع په عربي کې ومریو او ملغلورو ته وایي، او ظفار په یمن کې د یو ځای نوم دی. یعنی دغه امیل د یمني ملغلورو یا د یمني مریو
زمریو څخه جوړ شوی و چې البته په هغه وخت کې قیامت او ارزښت هم درلودي پر دې سربېره دغه امیل د دې هم نه و بلکې دې رضی الله عنها د خپل خور څخه په عاریت او بخواست اخستی و نو دا رضی الله عنها د هغه امیر په پیدا کولو کې سرګردانه و او په هغه پسې ګرځیدل چې دلته لشکر کوچ وکي او بار سول هغه موظف کسان چې د حضرت عائشہ رضی الله عنها کجاوه پر اوش باروله هغه کجاوه بارک او دا خیال وو چې دا رضی الله عنها په خپل کجاوه کې موجوده ده څنګه چې حضرت عائشہ رضی الله عنها په عمر لږ او کم او په بدن هم ډنګره و تاسو ته خو د مسلمانانو د غریبۍ او د مسکنت حالات د مخه بیان شوی دي چې په نس باندې هم نول ماړه نو چاغشت به د کمی خو نو دغه لږ عمر او د ډنګرتیا په سبب هغه کسان چې د کجاوې د بارول د لپاره معذب ول په دې نسول پور چې کجاوه خالده او کيڅوب کې پکښې کړي او دغه رقم کچيري دغه معذب نفر چې د کجاوي بارول کول کچيري دا یو یا دوه نفر وای نو بیا د کجاوي خالیواله ورمالمدي مګر هغه نفر هم زیات ول دا نسوي حسولې چې کجاوه خالده او څوک پکښې کړي کله چې حضرت عائشه رضی الله عنها خپل امیر پیدا کړي او بیر تراله لشکر تللی وو دی رضی الله عنها قصد وکړي چې دا باید چې پر دغه ځای پاتې شي او هر وخت چې لشکر کوشي چې دا نسته بیرته ودغه ځای ته پسرازي حضرت عائشہ رضی الله عنها وايي چې زه دالته په انتظار باندې کښینستم خو برا باندې غالب سو او بيد سو دا نو دالته بيد پرېږده اوس د رسول صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې همیشه به د قافلې یا د لشکر تر شا یو نفر پرې شوی چې دغه نفر به تر قافلې شو ورسته پسرهي او د قافلې تر شا به اړول او دغه نفر وظیفه دا و چې د قافلې څخه چې به هر شی پر منزل او یا پر لاري باندې پاتې سوی وو یا به ځین لیدلی وو یا به هیر سوی وو هغه شی به وسره اخستي په دغه ورځ او په دغه وخت کې دغه موظف نفر صفوان ابن معطل یا معطل رضی الله عنه او د قافلې تر شا رهیدي ځکه هغه بیا د قافلې تر شا او ډیر ورسته آرام کړی وو صفوان ولیدل چې د قافلې څخه یو شی پاتې دی کله چې ورنږدې سو ویلیدل چې هغه پاتې شی هغه شی نه دی بلکې انسان دی کله چې ورنږدې سو هغه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها او بداده وی پیژندل ځکه د حجاب تر امر د مخه لیدل او پیژندل نو صفوان په لوړ اواز سره وویل انا لله وانا الیه راجعون حضرت عائشہ رضی الله عنها وايي په دغه استرجاع سره زر اویش سوم او صفوان وویل یا عائشہ الله دې در باندې ورحمیږي ولی پاتې سوې عائشہ رضی الله عنها جواب نه کوي وای راویش سوم خو د پښتني جواب نه کوي او صفوان وویل لا حول ولا قوه الا بالله حضرت عائشہ رضی الله عنها وايي ما تر د شریف او باعزته انسان نه دی لیدل اوس چې کله زولیدم نو او شی راوستي هغه چوکي او دای په خپل لیری ولاړی او ماته وویل چې سپرسه يرحمک الله صفوان د دې لپاره لیری ولاړی چې دغه د اوښ د سپریدو وخت او حالت هم نه وویني وای کله چې ز سپرسوم نو دای رالی او اوښ یې رهي او ډیر تیز تګي کوي څو په لشکر پسې ورسېدی دغه واقعات تر دغه ځای پورې عادي او طبيعي واقعه ده د صحرا او د قافلو په ژوند کې داسې شان هم پیښېدل او هم ډیر پیښ شوي ول خلک پاک او عفیف امین او امانتدار ول حتی د کفر او د جاهلیت په زمانه کې تعفف او پاکي د عربو عادت وو نو هیڅ چا په دې واقعات نه چورت وای او نه پزړ کې څور ګرځیدل خاصتا بیا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره داسې ژوند کوي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم اولاد او رسول صلی الله علیه وسلم داسې بلې لکه پلار او ازواج مطهرات یې داسې بلې لکه خپل مندي او بیا خاصتا صفوان چې په دین او په عبادت حیا او په پاکي سره مشهور وو نو دا یو عادي او د نظر وتلې واقعه پیښ شوه هیڅ هم سر نه پګرځوي ځکه دا یو داسې عادي او معمولی واقعه و چې مثله ډیر ځله پیښ شوی دي او لیدل کیږي مګر هلته یو د حسد مروهلی موجود وو چې د بغض او د عناد حق او د حسد زهر په بدن کې شیدل او د رب جل جلاله څخه یو څوک وشتي چې د خپل زهر پر توي کې چې هغه د ابي زوی رئیس المنافقین وو او دغه د حضرت عائشہ رضی الله عنها د پاتې کېدلو واقعا ډیر ژر د ابي د زوی تر بی عزت کېدلو ورسته پیښ شول څنګه چې د ابي زوی یوازې دانه چې منافق وو بلکې د منافقانو استاد او معلم هم وو او زړه د هغه بی عزتی په سبب په بغض او په عناد باندې نور هم ډک شوی وو او دلته صفوان ابن معطل لشکر تر ورسېدی او زموږ مور حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها
پر اوش سپره ده او ورسره روانه ده. نو دغه عبد الله ابن ابي منافق ډیره خبيثه او معنا درلونکې جمله وویل ول ستاسي د ملګری شزه د صفوان سره ده ولا نه دی د دې څخه خلاصوي دي او نه دا د څخه خلاص شوی ده. الاعوذ بالله. دا د افک او لوی درواغ خبره ده. دغه خبيثه جمله د خبيث خلی څخه د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها پر شرف باندې توانو. د ابي زوی منافق دغونه وویل مګر دا خبره د خلی څخه بلی خلی ته او د هغه څخه بیا بل ته نقل کېدله لکه څنګه چې د ضعیف النفس خلکو عادت دی چې د یو کارګر څخه سل کارګان جوړي. نو هر یو پر دغه جمله باندې د خپل بی عقلتیا او د خپل بی بختی په اندازه باندې زیاتوب کوي. په خپل عبد الله ابن ابي منافق هم په پوښ پیچلې خبردار او معنادار خبره کړې و چې د بدو الفاظ صراحت نو پکې موجود مګر په دغه حالت کې چې د یو څخه وبل ته نقل کیږي خبره په صریح او په واضح الفاظو بیانېدله چې دا هغه افک چې الله جل جلاله په سورۃ النور کې ذکر کړی دی. افک او هغه لوی درواغ ته ویل کیږي چې په انتهایی درجه کې د حقیقت څخه لري وي. حضرت عائشه رضی الله عنها وايي چې زه په هیڅ نه خبر او نه چا سره تویل خو کله چې دا رضی الله عنها دغه سفر بیرته مدینه منوره ته رااله او د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته ورله سمدستي ناروغه شو. فقط د بني مستلق څخه راورسېدل چې ډیره شدیده ناروغه شو او دغه ناروغي تر 10 ورځو زیاته شوله. دا رضی الله عنها په هغه خبرو چې د دې په اړه کې د خلکو په مابین کې نشریږي د خپل ناروغي په سبب هیڅ نه خبره. حضرت عائشه رضی الله عنها وايي ما په ټولو حالاتو کې هیڅ تغییر نه لیدی. ټول ژوند پر خپل پخوانی حالت وو. صرف دونه فرق مې حسوي چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه پخوانی مهرباني نه را سره کوي. دا ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه خبر په نشریدلو سره د نن په ځل کې ډیر خواشینی او ناراضه او پښکارا سره ماته څه نه ویل. په پخوا کې عادت دا و چې زما سره به نرمي او پستی خبري کولې خاصتا په هغه وخت کې چې زه ناروغ وم مګر دا واره هغه پخوانی مهرباني نه را سره کوله. څنګه چې زما د ناروغي په سبب زما مور هم را سره و نو رسول صلی الله علیه وسلم چې په کور ته رالی فقط دونه به وویل څه حال دی څنګه ده کیفتیکم تر دې زیات نور څه نه ویل. خیر زه دغه د ناروغي په حالت کې وم او په هیڅ نو خبر چې خلک څه وایي او څه پیښه ده. څو ناروغي می څه سپکه شو نو یو شپه د ام مستح سره د حاجت لپاره مناسع ته ووتم. ام مستح دا یو شزه ده. نو دا وایي چې زه مناسع ته ووتم. مناسع د یو ځای نوم دی چې اهل بیت کرام به د حاجت در پکولو لپاره دغه ځای ته تلل. تاسو ته معلومه ده چې په خوا د نن په کورو کې دغه ځایونه نه ول نن ورځ چې په هر کور کې د ضرورت در پکولو لپاره ځایونه شته چې څوک حمام څوک مکان څوک بیت الخلا یا څوک کناره ورته وایي. په خوا کې دغه ځایونه په کورو کې نه ول موجود او د کور انسانان به د باندې وتل او شذ به بیا د شپې وتلی. نو حضرت عائشه رضی الله عنها د ضرورت لپاره د ام مستح سره د باندې ووتله. د دغه شجې زوی مستح ابن ابي مستح دغه کسانو څخه دی چې د افک په موضوع کې په صراحت سره خبرې کړې دي او واضح الفاظ ویلي دي. هلته په لار کې د مستح د مور پښه په خپل کالو کې بند شو او پر مخ غزار شو. نو د مستح مور وویل الله دې مستح هلاکی یا داسې وویل الله دې مستح یا مستح ذلیل کی. حضرت عائشه رضی الله عنها وايي چې ما ته وویل دا دې بد خبره وکول تا داسې سړی ته شرا وکول چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری دی او بدر ته هم حاضر شوی دی. مستح رضی الله عنه د هغو کسانو څخه دی چې په بدر کې اشتراک کړی دی او د هغو درجه خو تاسو ته معلومه ده مګر شیطان اعوذ بالله منه چې پر چا غالب شي نو هغه کار پکوي چې هغه سړی ته غیر ممکن معلومیږي. د مستح مور په تعجب کې شو چې عائشه رضی الله عنها څنګه د هغه دفاع کوي. نو د مستح مور ورته وویل ای خوري ته نه خبر چې هغه ستا په باره کې څه وایي. دی وویل یا څه وایي. د مستح مور هغه د خلکو په خبرو باندې خبره کړه. حضرت عائشه رضی الله عنها چې په هیڅ نو خبره اوس ام مستح ټول بیان ورته وکړ چې د مسلمانانو په مابین کې څه پیښه ده. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها وايي په هیڅ نو خبره ناروغه او به خبره و نو وايي والله لډیره غمه د هغه خپل ضرورت لپاره نت لایس وای او نو لاړم بیرته کور ته رااله او دونه می وجړل چې د ډیری زړه په سبب می قریب و چې سینه سره وچوي
د اسلام د دشمنانو د دسیسو او د بیځایه تبلیغاتو په وجه باندې هغه تکلیف و بی عائشه صدیقه رضی الله عنها ورسېده. نو حضرت عائشه رضی الله عنها وايي پر هغه خپل ناروغي می یو بل تشویشي او عصبي مرض هم زیات شو. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم کور ته رالی ما ورته وویل چې اجازه راکوي چې دغه ناروغي د خپل پلار په کور کې تیر کړم. اصلا زما مقصد دا و چې د هغو څخه دغه خبرې په باره کې معلومات وکم. رسول صلی الله علیه وسلم اجازه راکړه او زه د رسول صلی الله علیه وسلم د کور څخه د خپل پلار ابو بکر صدیق رضی الله عنه کور ته ولاړم او حالت می د خپل مور څخه پوښتنه وکړه. مول ای موري دغه خلک څه وایي؟ مور می راته وویل چې لوري دا موضوع پر ځان باندې سپکه کړه، په والله داسې ښځه نشته چې هغه دې په خپل خاوند باندې ګرانوي او بنې دې هم ولري چې پر هغې دې داسې خبرې نه وشي. دا یې د مور د طرفه یو تسلا وه. اوس نو په دغه وخت کې خبر نور هم نشریږي او خلک خبرې کوي. د الله جل جلاله د طرفه څخه وحی هم نه نازلېږي، وحی قطع دی. په دې ټوله موده کې جبرائیل علیه السلام او رسول صلی الله علیه وسلم ته نه دی راغلی. په دې کې هم الهي حکمت و. مسلمانانو ته عبرت او لارښوونه کوي چې دغه خبرې باید چې ونه کړي، یو پر بل باید چې د ښو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دا حال ولیدي چې خبر نور هم نشریږي نو خلک دغه موضوع بیا هم نه پرېږدي بلکې دغه خبرو باندې او پر دغه خبره باندې نور هم جرأت او دلاوري پیدا کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ خلک سره راټول کړل او رسول صلی الله علیه وسلم منبر ته وختي په خطبه ویلو شروع وکړه. د خبرو په جمله کې دا وویل چې څه سبب دی چې ځینې خلک ما په خپل کورنۍ کې ازاروي او قسم په الله ما په دوی کې یعنی په خپل اهل کې بل خیر بل څه نه دی لیدلی او دا خبره هم په یو داسې سړي پورې تړي چې هغه زما د اصحابو څخه دی. په والله ما د هغه څخه بل خیر او شو اخلاق بل شي نه دی لیدلی او هیڅ وخت زما کور ته یوازې نه دی تللی مګر زما په ملګرتیا، یعنی هیڅ وخت بل ما یوازې د زما کور ته نه دی ورغلی او دا امکان نه لري چې زما په حضور دي داسې شي پیښ شي. دلته نو اسید ابن حذیر رضی الله عنه چې د اوس د قبیله مشر او رئیس وو ولاړ شو. دا خو درته معلومه ده چې د افک د مسلې مؤسس او جوړونکی عبد الله ابن ابي منافق وو او هغه د خزرج د قبیله وو او اسید ابن حذیر بیا د اوس د قبیله مشر دی. کله چې سعد بن معاذ وفات شو او شهید شو نو اسید رضی الله عنه د اوس د قبیله مشر وټاکل شو. نو اسید رضی الله عنه ولاړ شو او ویل یا رسول الله دا سړی چې تا ازاروي کله اوس د قبیله څخه وي موږ یې چاره کوو او کچيري زموږ د ورونو د خزرج د قبیله څخه وي نو ته امر راته وکړه. قسم په الله دا سړی د دې لایق دی چې غاړه په تور ووهل شي، یعنی هغه څوک چې ستا په شرف کې خبرې کوي هغه باید چې ووژل شي. د اسید رضی الله عنه د خبرو په مقابل کې سعد ابن عباده رضی الله عنه چې د خزرج د قبیله رئیس وو هغه ولاړ شو او ویل والله ته دروغ وایې، هیڅ وخت یې غاړه نه پرې کېږي. په والله تا دغه خبره نه کوله مګر ته پوهېږې چې دغه نفر د خزرج څخه دی. ځکه ټولو خلکو ته دا معلومه ده چې د دې خبرې مؤسس او جوړونکی عبد الله ابن ابي منافق دی. نو ویل کچېرې دغه نفر ستا د قوم یعنی د اوس څخه وای بیا دې دغه خبره نه کوله. دویم وار بیا اسید ولاړ شو او د سعد ابن عباده په جواب کې وویل والقسم په الله ته دروغ وایې، ته منافق او د منافقانو دفاع کوي. اوس په خپل صحابه کرام په خپل مابین کې سره جنجال دي او فتنه جوړه شوه. دا هغه د انصار او د قبیلو مشران دي په خپل مابین کې سره اخته شوه. دغه فتنه د دوی په مابین کې څنګه رااله او چا راوړه؟ د منافق عبد الله د تبلیغاتو اثر او تاثیر تر کومه ځای پورې ورسېد. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه حال او دغه فتنه ولیدل صحابه کرام په بیرته تللو امر کړ ورځي ولاړ شي او رسول صلی الله علیه وسلم د منبر څخه راکښته شو. رسول صلی الله علیه وسلم غوښته چې د دوی سره مشوره وکړي او دا خبره پای ته ورسي، خو هغه خبره نور هم تر اندازې زیاته اوږده شوه او نور هم توده شوه چې د انصارو په خپل مابین کې د شر پیښېدلو امکانات منځته راغله. قریب و چې د مسلمانانو په مابین کې شر پیښ شي. اوس رسول صلی الله علیه وسلم فکر کوي چې څه باید وکړي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم هغه نږدې قریبان او نږدې د خپل اهل بیت څخه یو څو نفر راوغوښتل چې یو اسامه ابن زید رضی الله عنه راوغوښتي، ځکه د اسامه پلار چې زید ابن حارثه د رسول صلی الله علیه وسلم د زوی په درجه کې و. یو خو د رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی شوی او تربیه شوی او بل تر اسلام د مخه په زویواله نبی اسلام دین ولې. نو اسامه ابن زید د رسول صلی الله علیه وسلم د کور سړی و او پر رسول صلی الله علیه وسلم ډیر ګران او پر باور پر درلودي او بل حضرت علی رضی الله عنه راوغوښتي چې دوی دوه سره یو ځای شول
او بیا دې ته وویل چې تاسو په دغه موضوع کې څه فکر کوئ دا څنګه حالات پیښ دي اسامه ابن زید رضی الله عنه ډیره واضحه او مستقیمه خبره وکوله ولیا رسول الله ته خپل اهل شدر معلوم دي او موږ هم ستا اهل پیژنو د هغه په باره کې بیل شوالی بل هیڅ شی موږ نه لیدلې دي او نه په خبر یو دغه خبره ټول دروغ دي او دا سوچا جوړ شوی دروغ دي د دروغ ته غوږ منیسه او په دې چرت مخربوه د اسامه رضی الله عنه د ټول خبرو مقصد دا و چې یا رسول الله ته په دې خبرو هیڅ مخواشنه کېږي او مخ خپه کېږي او مغوښ پرنيسه حضرت علی رضی الله عنه ویل یا رسول الله شزي ډیر دي یعنی کدلته تا ته کوم مشکل پیښ وي تا ته د دې سره ژوند کول ضروری او لازمي نه دي مګر د عدل او د انصاف په سبب د خادمي او منځ معلومات او پوښتنه وکوه کما چې د حضرت عائشه رضی الله عنها سره ژوند کوي ځکه خادمه همیشه د هغه سره حاضر وي او په تماس کې وي که کوم شی موجود وي هغه باید په خبره وي نو د هغه څخه پوښتنه وکړه هغه به حال درته وایي رسول صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه رضی الله عنها خادمه چې بریره نومیدله هغه راوغشتل او رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړي هغه وویل والله بیل شواله می بل هیڅ شی نه دی لیدلی قسم په الله په هیڅ وخت کې می بدینه د پکښې لیدلی بیا نو حضرت علی رضی الله عنه ورولار شو د بریره په وهلو یې شروع وکړ او ویل چې رسول صلی الله علیه وسلم ته رښتیا ووایه بریره وایي په والله ما هیڅ وخت مدینه د کېدل مګر یو ورځ ما وړه خشته کړول او بیا می د باندې یو کار درلودی ما غوښتل چې زه د باندې ولاړ سم نو می عائشه رضی الله عنها ته وویل پر دغه وړو پام او فکر کوه او زه ولاړم دی هغه وړه هیر کړول او پسونه راغلی ول او وړه یې خړلې په ټول عمر کې می د عائشه رضی الله عنها څخه دغه یو خطا لیدلې ده بل دغه په والله هیڅ بدی او شرم نه لیدلې دلته نو نسبت رسول صلی الله علیه وسلم ته خبره پای ته ورسېدله او د رسول صلی الله علیه وسلم په نسبت باندې قصه واضحه او روښانه شو مګر خلک ډیر خبرې کوي او دا خبره پر سړي باندې تاثیر کوي او په خواشینی کیږي او په غمجنېږي دا حالت نور هم دوام لري سو یو وخت رسول صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورغلی او حضرت عائشه رضی الله عنها ته د تقوا او د دیانت او د توبې خبرې وکړي حضرت عائشه رضی الله عنها وايي زه تعجب کیسم چې نور خلک خو پرېږده حتی رسول صلی الله علیه وسلم هم پر ما شک لري رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا عائشه ستا په باره کې ما ته دغسې او دغسې ویل سوي دي که ته بري یې الله به هم تا بري کړي او که چیرې یو ګناه در څخه پېښه سوې وي نو د الله جل جلاله څخه د مغفرت طلب وکړه او توبه ورته وکاږه که یو انسان په خپل ګناه سره اعتراف وکړي او بیا الله جل جلاله ته توبه وباسي الله تواب او رحیم دی او د انسان توبه قبلوي عائشه رضی الله عنها مبارک وايي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه خبره راته وکوله ډېره غمجنه او نا امیده سوم د ډېرې نا امیدي او د غم څخه مې په سترګو کې اوښکې وچې سوې او خپل مور او پلار ته مې وکتل دا هغه شدید او سخت او مشکل حالت دی او دا هغه شدید او سخت او مشکله مسله او فتنه ده چې پر ابوبکر صدیق رضی الله عنه د په عمر کې تیر شوی ده ځکه تعرض پر شرف باندې ډېره سپکه مسله ده تاسو په هیڅ چې دغه یو میاشت پر ابوبکر صدیق رضی الله عنه څنګه تیر شوی خو بیا هم په دغه حساسه مرحله کې د صدیق رضی الله عنه صدق او ایمان وځلېدی هغه دا چې په دغه د ابک په واقعیا کې چې ډیره غمجنه واقعا و او د صدیق رضی الله عنه پر لور باندې چې زموږ مور عائشه رضی الله عنها د هغه باندې لوی دروغ او تهمت وویل شو یو ورځ سهار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور پر بام باندې ناست او د قران مجید تلاوت کوي په دغه وخت کې د کور د دننه څخه د خپل لور عائشه رضی الله عنها او د هغه د مور ام رومان جړه واوریدل درغدرته مبارک هم وجړل او تر سترګو یې اوښکې راتوی شوې او ویل والله دا داسې تهمت دی چې نه په جاهلیت کې را باندې ویل شوي دي او نه په اسلام کې او دغه حالت سره چې دا ډېر تریخ حالت و پوره یوه میاشت د شرم او د حیا په سبب د رسول صلی الله علیه وسلم سره او د رسول صلی الله علیه وسلم د عظمت په خاطر د هغه سره هیڅ خبره په دې باره کې نه کول که څه هم دغه موضوع د لور پورې تعلق درلودی او تر ده پورې مستقل تعلق درلودی مګر د بیا هم د حیا او د شرم په خاطر هیڅ خبره د رسول صلی الله علیه وسلم سره په دې باره کې نه کوله نو حضرت عائشه رضی الله عنها خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله عنه او خپل مور ته وکتل او ویل آیا تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم جواب نه ورکوئ جواب یې ووایست رسول صلی الله علیه وسلم وایي توبه وکړه دا خدای سي معنا لري لکه ما چې دا کار کړی وي هغه ویل والله موږ نه پوهیږو څه وایو حتی مور او پلار د خلکو د هغه ډیر خبرو په سبب اوس چپ پاتې شول او
وایي چې موږ نه پوهیږو چې څه ووایو. کله چې حضرت عائشہ رضی الله عنها دا حال ولیدی چې هیڅوک نشته چې د دې تصدیق او دفاع وکړي او دا هم ډیره موده په بخبري کې و، نه چا پوښتنه ځینې کوله او نه چا حال ورته وایي. دفعتن او ناڅاپه په دغسې موقف باندې ګرفتاره شوه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل په والله زه پوهېږم چې تا ته دغه خبرې تر داسې اندازې رسېدلې دي. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسېږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکي حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.